بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ مې ډیسکټاپ، سټارټ منو، ټاسک بار، فایل ایکسپلورر دا شیانو باندې بحث وکړي. بیا مې پر کیبورډ د کیبورډ 15 برخې وې او بعضې د هغو څخه شارټکټونه مې وویل، لکه وینډوز کې د ای سره کنټرول سی، کنټرول ایکس، کنټرول وي، دا څلور شارټکټه پرون ویل شوي دي. بیا مې فولډر جوړ کړئ، فولډر مې سافت کړئ، فایل مې پکې سافت کړئ، هلته مې فایل خپله جوړم کړئ. د هغه څخه وروسته نن موږ څه لرو؟ ډیسکټاپ پاپ اپ مینو لرو. ډیسکټاپ پاپ اپ مینو پر ډیسکټاپ چې کله موږ دلته پر سکرین باندې پر یو خالي ځای باندې رسته کلیک وکړو، د هر کمپیوټر هلته معلومیږي؟ نه معلومیږي؟ نو سیګنال دی که سره؟ ولې غږ نه کوي چې نه معلومیږي؟ معلومیږي اوس؟ نو نن راځو پر ډیسکټاپ باندې پاپ اپ مینو وایو. پاپ اپ مینو هم هغه د په وینډوز کې چې موږ ډېر سرو کارو سره لرو. کله چې د ډیسکټاپ پر خالي ځای رسته کلیک وکړې، موږ ته څه شی راځي؟ دغه مینو راځي. دې ته پاپ اپ مینو ویل کېږي. او کله چې پر یو فایل باندې رسته کلیک وکړئ، بیا دلته دا ډول مینو راځي. دا بیا د هغه فایل مربوطه اپشن دی، یعنې تنظیمات یې دي. صحیح شو؟ موږ راځو پر ډیسکټاپ باندې رسته کلیک کوو. لومړی ویو لرو، سورټ لرو، ریفریش لرو. درې برخې په دې ځای کې دي. بیا پیسټ دی، پیسټ شارټکټ دی، انډو دی، نیو دی، ډسپلی واشیانې دي. ویو یې ډېر مهم دی چې ویو څه لپاره کاریږي. دغه پر ډیسکټاپ چې موجوده آیکنونه موږ لرو، د دغه د بڼې یا د لیدنې لپاره کارول کېږي. غټ باید اوسي، کوچني اوسي، منظم اوسي که غیر منظم اوسي. دا څلور اپشنه پکې کې دي. رسته کلیک چې وکړې، ویو ته راسې، لارج آیکنس معنا غټ آیکنونه دي، دونه غټ معلومیږي. ګورئ ډیسکټاپ یې ټوله ونیوئ. بیا رسته کلیک کوم، ویو ته راځم، لږ میډیم یعنې منځني دي، متوسط دي، بیا دونه کوچني کړله. بیا رسته کلیک کوم، بیا ویو ته راځم، سمال آیکنس کوچني دي، دونه کوچني شول. سر مې خلاصو. درې ډوله دي، یعنې غټ، کوچني او منځني. بل د هغه څخه لاندې موږ بیا څه لرو؟ اوټو ارینج آیکنس، معنا په اتومات ډول دی چې که ارینج یې که منظم یې که. دا که چیرې موږ کلیک پر وکړو، دغه آیکنونه ټول د یوه طرف ته رالو. مخکې موږ یو دانه یو ځای پروت وو، بل ځای پروت وو. یعنې اوس موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ دا راکش کړو دلته کښېږدو، دا بل راکش کړو دلته کښېږدو، دا بل راکش کړو دلته کښېږدو. ځکه موږ کمپیوټر ته اختیار ورکوي چې اوټو ارینج، اتومات یې ته تنظیم که سره. صحیح شولو؟ او که چیرې ته غواړې چې په خپله خوښه دي دا آیکنونه پر دا ځای وو، پر دې ځای وو، پر دې ځای پراته یي، بیا رسته کلیک وکړه، ویو ته راسه، اوټو ارینج غیر فعاله کړه. سر مې په خلاص شو. اوټو ارینج غیر فعاله کړه. اوس بیا اختیار زما دی، دا راوړم پر دې ځای باندې ږدم، دغه راوړم دلته ږدم، دا راوړم دلته ږدم. نور غیر منظم هر ځای چې ته ږدې هلته به ایښودل کېږي. مشکل خو نشته په دې کې انشاءالله. بیا رسته کلیک کوم، ویو ته راځم، اوټو ارینج که ټول اتومات هلته ورغلم. لاندې موږ یو چیز لرو، الاین آیکن ټو ګریډ. ګریډ یو شی په یاد ولرئ، همیشه ګریډ جال ته وایي په کمپیوټر کې. جال مارکر چې نه دی راوړی، ته یې راوځړو. اوس که چیرې زه دلته د آیکن راکش کړم، خو ما ته هېڅ اجازه نه راکوي چې د ځای بې ځایه کړم. مګر که چیرې زه راولاړ شم دلته رسته کلیک وکړم، بیا ویو ته راسم، د ویو څخه اوټو ارینج د اختیار ځان ته راواړوم، بیا ماته اجازه راکوي چې دلته یې راوړه، دلته یې راوړه. اوس زه راځم دا د اس پر سر درومه، پر دا ځای چې مې دا ودروئ، پر دغه ځای باندې دا دی ودرېدی، شور یې نه وخوړی چې زه غواړم پر هغه ځای درېږي. مګر که چیرې رسته کلیک وکړم، ویو ته راسم، دغه الاین آیکن ټو ګریډ فعاله کړم، یعنې دا چې ټیک مار کړم. اوس که راسئ رسته کلیک وکړئ، ویو ته راسئ، دلته الاین آیکن څه شی دی؟ دا ټیک مار دی، یعنې فعاله دی. اوس ماته دا اجازه نه راکوي چې زه راسم دا د اس پر سر ودروم. ګوره دلته دروم، هغه دې خواته راځي. مګر که لږ دې خواته کم ای ته راولم، هغه بیا دې خواته راغورځي. پر هغه ځای چې زه غواړم پر هغه ځای باندې نه درېږي. ولې نه درېږي؟ دغه الاین آیکن ټو ګریډ چې مې فعاله کړي، دا د کمپیوټر ډیسکټاپ په بګراوند کې د یو جال غوندې جوړ شي. جال څه رقم یې؟ دا رقم جال دی، پس کنه خو جال کنجان لري، داسې چرخانیانې لري. دغه آیکن یا دې خانې یا دې خانې یا دې خانې ته راغورځي، پر دا کنج باندې نه درېږي. په دې خاطر باندې دی نه غواړي چې زه دروم، پر هغه ځای باندې دی ودرېږي.
سر مې خلاص په دی. اوس بیا راځم رسته کلیک کوم ویو ته راځم لاندې موږ چې لرو شو ډیسکټاپ آیکنز. فرض که پر ډیسکټاپ باندې داسې اپلیکیشنونه زه لرم نه غواړم چې ته یې ووینې یا سبا ته راته وایه دا اپلیکیشن راکړه هغه ما په 2-3 زره افغانۍ رانیولی ته هم راته وایه چې راسره انډیوال یم نو نه سم درته وایه چې یا نو زه نه غواړم چې دا آیکنونه دې ته بیخي ووینې. بیا رسته کلیک وکړه ویو ته راسه شو ډیسکټاپ آیکن غیر فعاله په نور آیکنونه ټوله ورک سول هېڅ شی هم نه معلومېږي. کله چې دې بیا ورته ضرورت سو بیا راسه رسته کلیک وکړه ویو ته راسه شو ډیسکټاپ آیکن فعاله کړه. دا چې ټوله ورته راغله مشکل خو نشته انشاءالله. بیا لاندې موږ سورس لرو ریفریش لرو. سورس یې دونه مهم نه دی ځم تېرېږو که سره کې سورس چې دپاره کارول کېږي بعضې آیکنونه د الفبې پر اساس درته سموي. څوک چې په اس شروع دی په اثر کې راولي څوک چې په بي شروع دی په سرې راولي څوک چې په سي شروع دی یعنی نوم یې په سي شروع دی هغه په پسې راولي. دلته څو ډوله دي یو نیم دی بل سایز دی آیټم دی ډیټ موډیفای دی یعنی یو د نامه پر اساس دی یو د سایز پر اساس دی یو د آیټم ټایپ بیا دا معنا کله چې موږ کمپیوټر ته وینډوز وکړو چې ډیسکټاپ ته راسو یو دغه ډیس پی سی دی دا ډیس پی سی یو ریسایکل بین دی یو دا نه بل نیټورک یا بل شی دا نیټورک دا دی اوس دلته ما راوړي او ډیس پی سی چیرې تللی دی په دا اورینج کې یو ځای دی. دغه 3-4 آیکنه حتما پر ډیسکټاپ وي او ډیټ دغه د آیټم ټایپ که موږ فعاله کړو بس هغه چې کمپیوټر یې لري هغه په سر کې راولي نور چې موږ ترې جوړ کړي دي هغه په پسې راولي. خو خیر دا د دې مهم څه شی دی مهم یې په فولډرانو کې مهم دی. څنګه په فولډرانو کې زیاتره وخت زموږ څخه ډیټا ورکېږي یو شی موږ کمپیوټر ته لیږو خو هغه شی نه رامعلومېږي چې اوس به په کوم فولډر کې چیرې به وي. فرض که زه راځم دلته دا فولډر ته راځم هغه کمپیوټر بل خطا کړه راغلی بیرته ډیټ موډیفای برته ولاړې چلان شو. نو که چیرې موږ وغواړو چې زموږ فایلونه یعنی هر خو چې تیر سوي دي که په ټلیفون کې که په کمپیوټر کې هغه خوا دې تیر دي دا اوس چې موږ کمپیوټر ته یا د بلیتوت د لارې یا د بلې لارې ورته رالیږو یا نوی جوړوو هغه زموږ په کار دی. مهم دا دی چې همیشه په خپل کمپیوټر کې سورت بای څه شي بای ډیټ. بای ډیټ دا معنا چې تر څو چې دا اوس صحنې ته ژندې ته یو شی کمپیوټر ته راوړی دی هغه په سر کې درته راولي سر مې په خلاصو دا چیز کوي منظموي څونه چې دا اوس ژندې صحنې ته تا اوس کمپیوټر ته داخل کړی دی هغه په اول سر کې راولي. که چیرې موږ راسو دلته نیو ته راسو د نیو څخه فرض که دغه یو مایکروسافټ اکسل ورکشیټ زه راولم دې ته ریفریش ورکوم چې ریفریش مې ورکړي اوس راځم دلته چې ته سورټ ته راځم د سورټ څخه بای ډیټ انتخابوم په پایلو دا په پایلو کې په فولډرانو کې نه سموي سمه ده. فایلونه باید موږ په یو فولډر کې فایلونه ولرو په پایلو کې بیا موږ کولی شو چې هغه څه کړو د ډیټ دغه که راسم زه دلته یو فایل جوړ کړم نیو ته راځم بیا راځم ایکسل شیټ ته دلته راځم اوس راځم لومړی سورټ ته راځم سورټ څخه ډیټ موډیفای کوم دی دا دې په دا سر ته راوستی یعنی څونه چې اوس ژندې صحنې ته سو چې څه کوي په سر کې جوړ کړي مخکې په نیمایي کې جوړوله. بل موږ لاندې بیا څه لرو ټایپ لرو سایز لرو ټکس لرو ټکس دا شی هم په دې ځای کې راوړي پر ډیسکټاپ یې بیا نه راوړي. ټکسونه بیا دلته په ویو کې موږ که ویو ته راسئ په دې ځای کې کټګوري کوي د اټ کالم او سایز آل کالمز په دغه ځای کې سورټ په دې ځای کې دلته هم سورټ موږ لرو. دلته دوی کټګوري کوي هغه فولډران چې په ا سره شروع دي هغه دې یوه کټګوري جوړوي په بي سره شروع دي بله کټګوري جوړوي دغه رقم یې منظموي درته. بیا د دې څخه تېرېږو لاندې راځو ریفریش لرو همیشه چې کمپیوټر بندوي او چلندوي 3-4 واره ریفریش ورکوي فقط دا رقم. ریفریش د څه دپاره کارول کېږي د کمپیوټر پروسیسر تازه کوي هغه ته تقویه ورکوي. بیا راځو رسته کلیک کوو لاندې پیسټ او پیسټ او انډو موږ لرو درې سره دا پیسټ او پیسټ شارټکټس یې لکه دا مې پرون درته ووایي چې کنټرول سی کنټرول وي یا رسته کلیک وکړه پیسټ یې کړه. پیسټ د دې لپاره کارول کېږي چې یو شی دې راکټ کړي یا کاپي کړي بیا ته پر هغه ځای باندې نږدې دې ته پیسټ ویل کېږي. لاندې موږ انډو نیو لرو پر دې ځای باندې 3-4 ډوله دغه راځي نومونه انډو نیو هم راځي انډو کاپي هم راځي انډو کټ هم راځي انډو ډیلیټ هم راځي انډو رینیم هم راځي 15 ډوله راځي. دا د چیز لپاره کارول کېږي د بیرته پښیمانۍ څرګندولو لپاره بیرته پښیماني څرګندولو لپاره. صحیح شو. فرض که زه راځم دلته یو فولډر ته راځم په دې فولډر کې دغه ډیټا ما ټوله ډیلیټ کړه دا ولاړه ګوره زما څه یو ځل د ډیلیټ بټن وورسوه
اوس که اول دلته رسته کلیک کوم نیو دلته چې موږ لرو انډو نیو موږ لرو مګر که چیرې زه راسم دا ډیټا ټوله ډیلیټ کړم ډیلیټ شوه ولاړه دا د ولاړه راسه اوس که رسته کلیک وکړم دلته ما ته څه شي راوړي انډو ډیلیټ راوړي بیرته زه پښیماني کوم هغه مې ډیلیټ کړ نه غواړم چې ډیلیټ شي بیرته کلیک پر وکړه هغه ډیټا به دې بیرته راسي چې ټول کمپیوټر دې ډیلیټ شي بل ځای ولاړ نه سي بس ژر پر هغه ځای باندې انډو ډیلیټ رسته کلیک وکړه انډو ډیلیټ ته راسه یا هم چې وکړه کنټرول زیډ ووهه سم په خلاصو دلته چې رسته کلیک موږ کوو انډو ډیلیټ هره کړنه چې دا رسته کلیک ته وکړې د دې مخکې چې تا نوې هره کړنه کړې وه بس دلته پر هغه ځای درته راوړي که دې نوی فایل جوړ کړی و انډو نیو درته راوړي که دې کټ کړی و انډو کټ درته راوړي که دې ډیلیټ کړی و انډو ډیلیټ درته راوړي یعنې تا چې د دغې څخه مخکې هر کار کړی و هغه کار بېرته درته راګرځي سر به خلاصو دا ډیر مهم دی دا کنټرول زیډ چې ورکړی دی بیا راځو رسته کلیک کوو په ډیسکټاپ باندې لاندې بیا موږ چې لرو نیو لرو اوس که زه راسم دلته دغه فایل ته راځم دا فایل پر دې رسته کلیک کوم رینیم خو پېژنئ رینیم نوم وربدلول اوس یې نوم 12 دی زه نوم چې کوم رفع کوم چې رفع مې کوي اوس که بیا رسته کلیک دلته وکړم انډو رینیم یې راوړي ځکه د دغه رسته کلیک کولو څخه مخکې کړنه ما کومه اجرا کړل د نامه کړنه مې اجرا کړل انډو نیو مخکې نیو بیا ولې و چې ما یو اکسل فایل جوړ کړ بیا انډو ډیلیټ سولو چې ما فایلونه ډیلیټ کړل بیا اوس انډو رینیم سو چې ما نوم رینیم کړ اوس که زه انډو رینیم ووهم بیرته هغه 12 راوړي اوس راځو بیا رسته کلیک کوو لاندې نیو ته راځو په نیو کې موږ څه لرو یو فولډر لرو شارټکټ لرو او که چیرې موږ وغواړو په هر ځای کې د کمپیوټر که په ډیسکټاپ یا که په ډرایو کې یا که په یو فولډر کې یا غواړې اکسل دې په کار سوم دلته سته ورډ دې په کار سوم دلته سته پاور پوینټ دې په کار سوم سته نوټ پډ دې په کار سوم سته فولډر دې په کار سوم سته یعنې دا 5 شیان چې ډېر کارېږي دا شیان په نیو کې موجود دي سر په خلاصو لومړی چې موږ لرو فولډر لرو یو دا فولډر دی یو دا فولډر دی فولډرونه په کمپیوټر کې پر دوه ډوله دي شی په یاد ولرئ یو ساده فولډر دی یو زیپ فولډر دی دوه ډوله دي زیپ فولډر ساده فولډر ګټې یې څه شي دي د ساده فولډر ګټې د زیپ فولډر تاوانونه دي لکه تېره بله ورځ چې پر ایس ایس ډي و ایس ایس ډي باندې بحث وکړئ په یاد مې موږ په ساده فولډر کې یو فایل شدو یو جی بي دی خو په زیپ فولډر کې چې کښېږدو هغه 200 یا 800 ام بي کېږي حال دا چې 1000 ام بي یو جی بي کېږي یعنې سایز یې کوچنی کېږي په ساده فولډر کې موږ فایل کلپوی نه سو نه ساده فولډر ته کول پر اچوی سو نه فایل ته خو په زیپ کې هم زیپ ته کول پر اچوی سي هم یې فایل ته ور اچولی سي سر مې په خلاصو په ساده فولډر کې موږ ډیټا د ویروس څخه نه سو ساتلی په ساده کې په زیپ کې هیڅ کله ویروس ډیټا نشي خرابولی مشکل خو نشته بله خبره دا ده چې ساده فولډر زیاتره وخت موږ په واتساپ او په بلوتوث او په دې شیانو کې فولډر نسو استولی زیپ فولډر خدای دې وکړي چې ټول کمپیوټر کې یو شی هم یې په بلوتوث کې استولی سي هم یې په واتساپ کې استولی سي هم یې په ایمیل کې استولی سي په دې مثال خلاص دا ډېر مهم دی زیپ فولډر د کمپیوټر هغه ډیټا چې ډېره ضروري ده نه غواړي چې د لاسه ورکړې په زیپ فولډر کې کښېږده د کمپیوټر هغه ډیټا چې په ویروس یې نه وي په زیپ کې کښېږده بالخصوص د کمپیوټر برنامې همیشه په زیپ کښېږدئ ولې په زیپ کښېږدئ ما بله ورځ درته وویله ایکسټنشن په یاد مې دي د کمپیوټر د برنامې ایکسټنشن څه دی EXE دی او د ویروس ایکسټنشن هم EXE دی ویروس په رقم بڼو راځي ډاټ بیټ هم راځي EXE هم راځي رقم راځي خو زیاتره چې د کمپیوټر برنامې یا د کمپیوټر ډیټا خرابوي یا بیخي د بین وړي هغه د EXE په نامه فولډر دی زیات وخت شاید ورسره مخامخ شوي یاست په کمپیوټر کې چې فولډر ته داخل شي د ډاټ EXE په اپلیکیشن ډاټ EXE په نامه فولډر چې ورته ګورې ټوله ډیټا دې د بینه ولاړه شي ورکه کړي نو خپل برنامې اپلیکیشنونه بس زیپ فولډر ته واچوئ اوس راځو څنګه ایجادوو ساده فولډر طریقې دوې دانې دي یو دا دی چې رسته کلیک وکړه نیو ته راسه بس فقط پر دا فولډر کلیک وکړه دا دی ماته نیو جوړ شو دا د پر ډیسکټاپ درته وایم خو په هر ځای کې د هغه طریقه ده صحیح سوله دا دی فولډر ماته جوړ شو بیا رسته کلیک پر کوم دلته چې راځم رینیم ته نوم ورکړه دا دی نوم یې ورته انتخاب کړئ سره به خلاص دا ساده فولډر جوړ شو ډیټا چې ورچوي یوه لار خو دا ده د ډیټا ده چې دا چپه کلیک پر ونه سره کشه که راوله دلته ورګیله کوه دغه ته دلته چې رالې دا فولډر ته چې وداخلېږي څه دا لرې که برنامه یې لاندې کړي دلته چې رالې چې وداخلېږي ګوره هلته موو ټو دا فولډر نوم یې راوړي صحیح شولو بس کلیک پر وکړه دا ډیټا چې شوله و دې فولډر ته را داخله شوه اوس که خلاص کړو دا د هغه
اکسل فایل په دا فولډر کې دی. یوه لار یې دا ده. بله لار یې دا ده چې راسه پر دې فایل باندې کنټرول سی ووهه. کنټرول سی یعنی کاپي یې که یا کنټرول ایکس چې که راکټ یې که راسه په دې فولډر باندې یا راسته کلیک وکړه دلته چې شوه پیسټ یې که ګوره که نه غواړې چې ور داخل سي ما زه پر فولډر راسته کلیک وکړه پیسټ ووهه. که غواړې چې ور داخل سي دلته فولډر کې داخل راسي بیا راسه راسته کلیک وکړه دلته راسه پیسټ ووهه او یا یې لنډ کنټرول وی کړي. سر خو په خلاص چې کلیک پر وکړې دا د یو بل فایل ورته راځي. دا وساده فولډر ته د ډیټا ور اچول سو. راځو زیپ فولډر څنګه جوړوو. زیپ فولډر ته څنګه ډیټا ور اچوو. زیپ فولډر ته په دوه ډوله ډیټا ور اچول کیږي. یو دا دی چې فقط راځم پر دغه دا فولډر زه ور اچوم. پر دې راسته کلیک کوم. کله چې مې راسته کلیک وکړي دلته اټ ټو ګوره دغه زیپ فولډر یو شی بل په یاد ولرئ د ده شکل د 3 کتابه پرله پراته دي. د کتابو غوندې دي سیسو. فرض که زه دلته چیرې لرم زه به یو دانه دلته درته جوړ کړم چې ووینئ دا زموږ ارچیو دی. دا وینئ دغه فایل دا زموږ څه دی زیپ فولډر دی. خو دلته دا په دا رنګ دی. په نورو کمپیوټرانو کې بیا یې څه مازې رنګ تغییر شکل یې د هغه شی دی. دې ته څه ویل کېږي زیپ فولډر ویل کېږي. خو یو شی بل په یاد ولرئ هر کمپیوټر دا نه لري. داسې نه چې وخت یې په خپل کمپیوټر کې ګرځي چې ولې نه ستا په شی کې دا یو جلا کوچنی اپلیکیشن دی یا به یو ام بي یا به نه دا را ډاونلوډ کړئ په خپل کمپیوټر کې ماز انسټال کړئ نور بس زیپ فعاله دی. زیپ فولډر سیسلو په کروم کې ورکړئ چې زیپ فور پی سي یعنی د کمپیوټر دپاره زیپ مې را ډاونلوډ کړي راوړي دلته. اوس چې کله دا را خلاص کړې په دې کې دا د ډیټا پرته ده. دا هغه فولډر رقم ده. مازې په دې په مابینځ کې دلته ډیټا پرته ده. دا به بیا اکسټراکټ کوي کاروي یا چې نه که نه اکسټراکټ کېدل ته هم کارول کېږي سیسو. خو څنګه ډیټا ور اچوو راځم زه دلته یو فولډر ور اچوم. دغه فولډر ور اچوم دغه ورډ فایل ور اچوم. دا کوچنی وینئ دا یوه لار دا ده چې راسته کلیک کوم. کله چې مې راسته کلیک وکړئ اډ ټو زیپ وینئ اډ ټو زیپ په دا سر کې راوړي چې دا کلیک دې پر وکړئ دلته به دی ماته څه راوړي د زیپ فولډر به چیرې جوړ شوی دی. بیا شکر دی جوړ شو. راځو سورټ وای ډیټ موډیفاید دغه دی دا سر کې دا جوړ کړي سیسلو یعنی ماته نوی فایل دا جوړ شو. اوس که زه دا را خلاص کړم په دې کې به څه شي یوازې هغه د ورډ فایل به جوړي. دغه زما د کمپیوټر زیپ چې دی لږ څه خراب دی سیسلو ځکه چې د بی دی موت نه دی نه را خلاصېږي کار نه کوي. تاسې هغه د شین و زرغون رنګ کتابونه دي هغه بیا پیدا کوي. خو خیر دغه لار د ور اچولو ده. څنګه د یوه لار دا ده چې راسته کلیک پر وکړې بس اډ ټو ارچیو یې کړه سیسو. بله لار یې څنګه ده دا د ما جوړ کړی دی. کله چې مې جوړ کړئ زه راځم دا فایل ور اچوم کنټرول سی یې کړه دلته راسه دا را خلاص که کله چې دې را خلاص کړي په دې کې بیا څه شي که دا یې بند که دلته ګوره دا کار نه کوي خراب شوی دی. دلته دا کنټرول وي چې کنټرول وي دې کوي په دې ځای کې اوس دا کنټرول وي کېږي نه ځکه چې دی خراب شوی دی دا زیپ فولډر خراب دی اپډیټ غواړي. په دې ځای کې چې کنټرول وي دې کوي دی یو صفحه درته راوړي سر به خلاص وو صفحه درته راوړي لاندې لیکلي دي سیټ پاسورډ. پاسورډ چې مې ور واچوئ بس نور فایل پکښې کول پم دی نور یې څوک را خلاصوی نه شي بې پاسورډ مشکل خو نشته انشاءالله. جوړېدی دا دي چې راسته کلیک وکړې نیو ته راسې زیپ دغه را خلاص کړه یا ارچیو درې نوماندې وه دې ته ارچیو یې هم بولي زیپ یې هم بولي ریر یې هم بولي دا ټریر فولډر یا ریر فولډر صحیح شو. خو په دغه لار چې موږ داسې راسته کلیک کوو اډ ټو ارچیو کوو یا هم د دې ځای څخه یو فایل ور اچوو دلته کې غورځوو صحیح شو. په دې لار موږ کول په دغسې وسا نسو ور اچوی لکه د دې ځای څخه کنټرول سی یا کنټرول ایکس کې ویسې هلته یې پکښې کنټرول وي کې سر به خلاص وو. اوس نو څنګه بېرته د دې فولډر څخه ډیټا راواخلم راوباسم بیا به راسته کلیک پر وکړې دلته موږ څه لرو ایکسټراکټ لرو ایکسټراکټ هیر یعنې د هلته یې ځم راوباسه بس ما چې ایکسټراکټ یې کوي که فولډران یې که برنامې یې که عکسونه یا فلمونه یې ټول شیان ځم راوباسي ټوله ډیټا سر به خلاص وو. دا استاده په یو فولډر کې به ډېره ډاټا وي که مثلا یوې ډاټا ته نور زیپ فایلونه یا په یو فولډر کې ټول کمپیوټر مې ښودلی شي. نو بیا مثلا که زه غواړم د هغو څخه مشخص دانه راوباسم
مشخص دانه چې بیا راباسې بیا رسته کلیک به پر وکړې کله چې د دی را خلاص کړي په هغه داخل کې پر هغه یو فایل رسته کلیک وکړي اکسټراکټ سر به خلاص و یعنی به داخل په یو فایل کې به رسته کلیک وکړي هغه به اکسټراکټ کړي یو دانه راباسي او یو بل شی لري کله چې مې اکسټراکټ کړ ټوله ډیټا راباسي هغه ټوله ډیټا هلته پاته هم د دراسته چې بیا ډیلیټ کړی مې نه ده هغه فایل نه غواړي هغه به بیا ډیلیټوي سي د مستقیم نه ځن راوځي لکه کټ چې کوم مشکل خو نشته تر دې ځایه بیا چې مې رسته کلیک وکړئ لاندې موږ څه شي لرو مایکروسافټ ورډ لرو مایکروسافټ پاورپوینټ لرو پبلیشر لرو ټیکسټ ډاکومنټ لرو پبلیشر ورډ اکسل دا شان خو پیژنئ بیا موږ وروسته وایو هم یو نوټ پاډ موږ لرو نوټ پاډ یو ساده اپلیکیشن دی په کمپیوټر کې د لیکنې دپاره کله چې ډبل کلیک پر وکړې دغه دی ماته راخلاص یوازې لیکنه پکښې کېږي نه فورمټ ورکول کېږي نه رنګ ورکول کېږي نه هېڅ شی نه جدول کې جوړوی سي لس کله چې ټایپینګ تیزوئ نوټ نیسئ بیا دغه د نوټ پاډ اپلیکیشن دی راخلاصوئ مشکل خو نشته انشاءالله سمه راځه اوس بس دی دغونه مهاجر صاحب هم راغلی ساده فولډر کې ما ساده فولډر خو وتلې ډیټا ده چې دا دې راخلاصه دي کله بس د دې ځای دا وتلې ده نور د ایستل نه غواړي کنټرول ایکس یې که بل ځای وړي کنټرول بي یې کال دلته کښېږدي کنټرول سی یې کاپي کوې که کټ کوې دا خو ایستل نه غواړي ځکه دې ته موږ کل په شی نه سو راچولی یوازې پکښې ږدو موقعیت دی خلاص